الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. محترم حاضرين خصوصا محترم خلیفہ صاحب وسیق صاحب ډاکټر صاحب او نور مسؤلینو ته او ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. محترم مجاهدینو ورونو، د امنیتی او دفاعي ځواکونو سرښندونکو سپاهیانو، ستاسو څخه مننه کوو چې تاسو د اسلام د هیواد د دې ولس د دې نظام ساتونکي یاست او دغه ساتنه او خپل وظیفه مو په ښه طریقه انجام کړې ده او په ښه طریقه مو سرته رسولې ده. الله جل جلاله دې ستاسو څخه راضي شي. الله جل جلاله دې تاسو د اسلام واقعي مدافعین وګرځوي. تاسو په ټولو مناسبتونو کې په ټولو وختونو کې دا ثابته کړې ده چې تاسو په اخلاص، متانت او ښه توجه سره دا خپل مسؤلیت سرته رسوي. دشمنان مو هڅې کوي، کوشش کوي که داخلي دي که خارجي، چې څنګه امنیت اخلال کړي، څنګه یو داسې فرجه پیدا کړي چې دوی ورڅخه استفاده وکړي او د دې نظام او د دې حکومت د بدنامه کولو دپاره او د ولس د غمجنولو دپاره دوی یو کرغېړنه کړنه ترسره کړي. خو تاسې اجازه نه ده ورکړې، سره د دې چې وثیق صاحب ته به معلومات وي راپورونه وو چې دشمنان هڅې کوي، کوشش کوي چې داسې یو طریقه پیدا کړي، داسې یو لاره ولټوي ترڅو د امنیت په اخلال کې ورڅخه استفاده وکړي. خو تاسو د الله جل جلاله په نصرت سره توانېدلي یاست چې دشمن و دغو شومو اهدافو ته ونه رسېږي او په نطفه کې مو خنثی کړي دي. موږ وینو چې په ډېر اخوت، په ډېر اخلاص، په ښه صداقت سره د درو سرو امنیتي او دفاعي ارګانونو مجاهدین په ټولو مراسمو کې د ورونو په شان خدمت کوي. هر یوه ته خپله وظیفه او مسؤلیت سپارل کیږي. قل اردو او لواء دا مسؤلیت لري دغه ساحه په دغه شکل باید وساتي. پولیس یا امنیه قمنداني دوی باید په دغه شکل، په دغه طریقه باندې، په دغه چوکاټ کې امنیت په دغه ساحه کې خوندي کړي او استخبارات خپل مسؤلیت لري چې هغه بیا په دغه شکل، په دغه اندازه، په دغه طریقه باندې د امنیت ساتنه کوي. الحمدلله نه مو تر اوسه پورې یو جنجال ولیدی
چې دا اردو ده، دا پولیس دي، دا استخبارات. ماښام په موټر کې روان وم، د ارګو خواته دلته مجاهدین ولاړ ول، نو ورته ودرېدم، دروازه مې ورته خلاصه کړه، روغبړ مې ورسره وکړ. 4 کسه مجاهدین وم. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر. روغبړ مې ورسره وکړ. نو یو د استخباراتو په یونیفورم کې دی، یا نور د پولیس، مال څو کسان یاست؟ 4 کسان یو. مال څوک یاست؟ یو امنیت والا دی، د 3 پولیس. مال دا خورکۍ مو یو در سره دلته چې 3 یاست. دا مې ګپ پر وکړ. ول بس ترتیب داسې جوړ شوی دی چې یو کس به د امنیت وي، دونه به پولیس وي، دا په دغه شکل به دا طریقه باندې به دلته دا کار کوي. نو ډېر هېڅ تفاوت سړي نسو کولی د دې چې دا اوس دغه یو ارګان دی، دا هغه ارګان دی، دا هغه ارګان دی. الحمدلله. نو اوس هم موږ غواړو چې تاسو په ښه اخلاص، په ښه صداقت همدې خپلې فریضې ته، خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ او دا تبعیضونه ختم شي. الحمدلله چې هیڅ وجود هم نه لري، خو د چا په فکر کې باید پیدا نه شي چې زه ولا پلانې ارګان یم، زه پلانې ارګان یم. البته مسؤلیتونه به خود مشخص، یو د بل په مسؤلیت کې باید مداخله ونه شي. د هر چا خپل مسؤلیت دی، په خپل مسؤلیت کې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې به کار کوي، خدمت وکړي. نو ستاسو څخه مننه کوو، ستاسو څخه ستاینه کوو او موږ در څخه راضي یو. الله جل جلاله در څخه راضي شي. محترم ورونو، په دغه خدمت کې چې موږ او تاسو یې سرته رسوو، تر ټولو مهم د نیت اصلاح. زموږ او تاسو نیتونه باید اصلاح. نیت مو د الله جل جلاله رضا وي، د دې نظام، د دې هیواد، د دې مؤمن ولس خدمات، حفاظت او ساتنه. نه مو مطلب معاش، نه مو مطلب موټر، نه مو مطلب قدرت. یوازې او یوازې که په هر سطح، که مشران دي که کشران دي، پر چیک پوینټ والی ولاړ مجاهد څخه نیولې بیا تر ما پورې ټول مجاهدین چې دي، دا ټول باید دا خدمت په داسې یو روحیه باندې وکړي چې زه د دې نظام، زه د دې هیواد، زه د دې ولس ساتونکی یم، د سر، مال، عزت او ابرو ساتونکی یم، او زه به دا وظیفه په اخلاص، متانت او په ښه توجه باندې سرته رسوم. نور که معاش لږ وي که ډېر، که مې بست لوړ وي که کښته وي، زه به دا خدمت کوم. که مو نیت داسې وي، انشاءالله چې الله جل جلاله به د رزق دروازې هم را باندې راخلاصوي. په هر معنا، که په ښه خدمت کې وي که په لوړ کې وي، الله جل جلاله به راڅخه راضي وي، ولس به راڅخه راضي وي. چې الله راڅخه راضي شي، نور موږ او تاسې په دې دنیا کې څه غواړو؟ زموږ تاسې دا ژوند، زندګي، دا ټول د دې دپاره ده چې الله راضي کړو. نو چې الله راضي شي، موږ تاسې مطلب ته ورسو. او که خدای نه کرده الله جل جلاله زموږ او تاسې څخه ناراضه، بیا که موټر ولري، که اپارتمانونه ولري، که قدرت ولري، که اسلحې ولري، که پیسې ولري، هر څه چې ولري دا بې معنا دي، دا ختمېدونکي دي. یو ورځ به دا پاتې وي او ته به ورڅخه روان یې. او بله خبره دا ده چې اطاعت. ګورئ، 100 کلنه مبارزه چې د الله جل جلاله په نصرت سره موږ او تاسې وکړله او الله جل جلاله موږ او تاسې کامیابه کړو، عمده لامل یې اطاعت. چې هر ما تحت د خپل ما فوق اطاعت په کامله معنا کوه. ښه کنټرول و مجاهدین الحمدلله. په یوه غږ باندې د افغانستان د یوه کونج تر بل کونجه پورې مکمل اطاعت کوي. محترم امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی یو وخت ماته وویل، زه ودې سره ناست چې دغه مذاکرات روان و چې یو څو ورځې اوربند باید وشي.
نو بیا ویل چې دا به څنګه طریقه وکړو، څنګه شکل یو مشوره مو کول. ما ورته ویل شیخ صاحب محترم مطمئن سي، سل په سل کې زه د دې مجاهدینو سره دومره مطمئن یم چې اوس یو غږ باندې وکړم په ټول افغانستان کې به په سل کې 1% تخلف ونه ویني، او الحمدلله دغسې وشو. که به مو ورته ویل چې جنګ بس، که به مو ورته ویل چې په دغه کټګوري باندې د عملیاتو اجازه ده، په دغه کټګوري باندې د عملیاتو اجازه نشته، دغه مطابق هیڅ سرغړونه مو الحمدلله نه ده لیدلې، نه چا کړې. دا خپل یو مسؤلیت باله او په نه اطاعت کې ځان مأخوذ او مسؤول باله، او هر سړی په خپل ځان باندې پیردار و چې که چیرې زه دا بې اطاعتي وکړم ولو که امیر په ما باندې خبر نه دی، خو زه مأخوذه یم. الله جل جلاله خو ما ویني، هغه ته به څه کوه. نو زه هم چې اوس الحمدلله د قدرت وخت دی، د اقتدار وخت دی، حکومت دی، نظام دی، اوس باید اطاعت په څو چنده او هیڅ کله هم د دنیوي شانو په مختلف شان د قدرت او نور د هغوی په دغه کې رانوس او خپل هغه حالت همیشه په ذهن کې وساتو. او بل خبره دا ده چې د اولس سره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم اشاره ورته وکړه، الحمدلله الله جل جلاله دی خلیفه صاحب محترم ته اجر عظیم ورکړي، الله جل جلاله دی معاونینو ته او دی وزارت ته اجر عظیم ورکړي. ډیر کار کړی دی، د مجاهدین ډیر ښه روزلي. په ابتدا کې که ستاسو په یاد وي مجاهدین د دې سیستم او د دې ترتیب سره یو اندازه نه بلده وو. کله به د یو چا څخه بې ځایه تیز چلند وشو، کله به یعنی دغه مجاهد د مزاج پورې اړه درلوده، که به چیرې نرم مزاج ښه چلند یې کاوه، که به سخت مزاج سخت چلند یې کاوه. خو اوس الحمدلله ټول د اصولو پابند، ټولو ته چې کومه راهنمایي سوې ده، کوم تعلیم ورکول سوی دی، الحمدلله چې ما شکایت تر اوسه پورې نه دی اورېدلی. ولو که زه کله داسې یم چې داسې پر لارې باندې روان یم، دغسې یو کلي ته م ورګرځم، په یو کور کوټې ته م ورځم، په مجلس ورسره کوم، پوښتنې م ځینې کوم. خو تر اوسه پورې الحمدلله ما ته د چک پاینټ د مجاهده څه چا شکایت نه دی کړی. شاباس دی پر دې مجاهدینو باندې. توصیه مو ورته دا ده چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. ولس مو زوړېدلی دی، کړېدلی دی، ظلمونه ورباندې سوي دي، وحشتونه ورباندې سوي دي، بمبارونه ورباندې سوي دي، هر څه ورڅخه اخیستل سوي وو. نن یې د امید سترګې تا ته. نو که خدای نه کرده ستا د خوا همداسې سخت او زشت چلن ورسره وسي، بیا دوی و چاته ناره کړي؟ تر الله ما سوا بل څوک بیا په دنیا کې دی نه لري. او د مظلوم د څخه دی الله جل جلاله موږ او تاسې وساتي. پر سرحدونو باندې ولاړو مجاهدینو ته دعا کوو چې الله جل جلاله دې د دوی خدمتونه قبول کړي. الحمدلله چې په ښه متانت او په ښه اخلاص سره ټولو مجاهدینو په میړانه د خپلې خاورې څخه دفاع کړې ده. ورسپارل سوي مسؤلیتونه یې په ښه طریقه انجام کړي دي. یو شعر اوس ما څخه اوس هیر سو چې مطلب یې دا و چې د ښار په امنیت کې هر څوک یادونه کوي، خو د سرحد مجاهد څوک په یاد نه لري. نو موږ ورته وایو چې تاسو زموږ په یاد یاست، موږ ستاسو د احسان پوروړي یو، موږ ته ستاسې د تکالیفو، ستاسې د زحمتونو، ستاسو د مسافریو قدر رامعلومیږي، او انشاءالله د خپل توان او وس په اندازه به ستاسو قدر کوو. ستاسو د مشکلاتو په حل کې به موږ کوشش کوو، هغه که په هره رابطه وي، او کړې مو هم ده. دا څه وخت مخکې چې د شیخ صاحب محترم سره زموږ مجلس و، خلیفه صاحب و وثیق صاحب دوی هم و، نو خصوصا د سرحداتو په رابطه پر دې باندې ډېر تمرکز وشو چې د مجاهدینو د مشکلاتو په حل کې شیخ صاحب ته د الله جل جلاله اجر عظیم ورکړي. پر خپلو ټول ولس او ټولو مجاهدینو باندې الحمدلله تر حد زیات مهربان دی. د ټولو مشکلاتو په حل کې زموږ سره دا ومنل چې بس چې څنګه طریقه جوړیږي، چې کوم امکانات زما په وس کې وي، هغه به ټول انشاءالله د دوی په خدمت کې. په
وزارت دفاع کې د قوای هوایي په باب باید ووایو چې الحمدلله هڅې مو ډېرې کړي دي، کوشش مو کړی دی، تر ډېره حده مو نظم برابر کړی دی، ډېرې خرابې تیاري مو جوړې کړي دي. پوهنتون د دفاع چې معطل د کلونو څخه دا مو بیرته فعال کړی دی او الحمدلله پیلوټان مو نوي روزلي دي چې اوس برحاله او هڅه او کوشش کوو تر څو لکه څنګه چې پر د هیواد پر ارضي تمامیت باندې حاکم یو او الحمدلله دا مو ثابته کړې هم ده، پر فضا باندې به هم حاکم کیږو په فضل د خدای. بیا به ان شاء الله څوک کومه تخطي ونه کړای شي. هر څوک دا تخطي کوي، موږ ورته توصیه دا ده چې باید زموږ د هیواد حریم د دې احترام وکړي او دا احترام په نظر کې ولري او هیڅ کله د بې احترامۍ په نظر افغانانو او د افغانستان پاکې خاورې ته ونه ګوري. که څوک زموږ خاورې ته په بې احترامۍ سره ګوري، موږ یې بیا د شته امکاناتو په وجود کې کولی شو د خپلې خاورې او د خپل ځان څخه دفاع وکړی شو او دا چل مو زده ده. الحمدلله چې دا نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونه د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په اطاعت کې دي او ټول د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فوج دی لکه په توپک کې مرمۍ داسې د په لاس کې ان شاء الله. زما سره بیا تر ما ټول د بل هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دي، د بل هیڅ چا فرمایشات د منلو وړ نه دي. یوازې موږ د خپل امیر په اطاعت کې یو، یوازې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو، یوازې موږ د خپل هیواد مدافعین. نړیوالو ته اطمینان ورکوو. کله کله دا تبلیغات او پروپاګند کیږي چې د تیر رژیم څخه یا د امریکایانو څخه چې کومې اسلحې پاتې دي، وسایط پاتې دي، مختلف شیان پاتې دي، دا به داسې د چا ولاسته ولویږي، دا به د چا ولاسته ولویږي. دا هسې بې ځایه تشویشونه دي. وسایط هم الحمدلله خوندي دي، اسلحې هم خوندي دي، نظامي میدانونه هم خوندي دي، تیارې هم خوندي دي، هر څه خوندي دي، هیڅ څوک دې تشویش نه کوي. که څوک تشویش کوي کېدای شي دا به د یو مرض او کوشش به کوي چې فضا خړ، کوشش به کوي چې خلک پر موږ بې اعتماده. موږ ټولو ته اطمینان ورکوو. کوم څه چې دلته پاته سوي دي دا په غنیمت پاته سوي دي، دا فی دي، دا د دې بیت المال شی دي، د دې به موږ ساتنه کوو، دا زموږ مسؤلیت دی، دا د دې هیواد شتمني ده. موږ هیڅکله د دې څخه غافله کېدلی نشو. او خاوره چې مو ده دا مو الحمدلله په کنټرول کې ده. نه خپله اراده لرو چې پر چا باندې یرغل او اشغال وکړو، د چا په مقابل کې ودرېږو یا د چا امنیت ور خراب کړو یا یو څوک وروزو دې ته چې ته ولاړ شه فلانی ځای امنیت اخلال کړه، او نه بل چاته اجازه ورکړو چې دا کار د افغانستان د خاورې څخه وکړي. څوک چې دا ادعاوې کوي هغه ادعاوې بې ځایه دي. غوښتنه مو ورڅخه دا ده چې دوی باید د تفاهم د لارې، د مذاکراتو د لارې، د یو ښه راشه درشه په صورت کې، د ملاقاتونو په صورت کې خپل ستونزې مطرح کړي او پر هغه باندې وغږېږو. موږ د چا د امنیت د خرابولو تږي نه یو. نو دوی باید تشویش ونه لري او هیڅکله بې ځایه ادعاوې ونه کړي او موږ په هغو څه چې نه یې کوو او نه چاته اجازه ورکوو متهم نه کړي. دا بې ځایه خبرې دي، بې ځایه تشویشونه دي. بعضې هیوادونه داسې دي چې د خپل امنیت پړه چې نشي کولی امنیت خوندي کړي، نشي کولی چې خپل ولس ته امن راوړي، نشي کولی چې خپل خلکو یې ساتنه وکړي، د دې دپاره چې د خپل ولس او د یو د بل ذهنونه یوې خوا او بلې خوا ته واړوي، نړیوال پر موږ باندې بې اعتماده کړي. بس درګرد دا اعتراضات دا ردونه دي چې دا د افغانستان د خاورې څخه پر موږ باندې داسې کېږي او داسې کېږي او داسې کېږي. نو خبره نور نه اوږدوم. الله جل جلاله دې ستاسو څخه راضي شي، الله جل جلاله دې
تاسو ته نور هم د ښه خدمت توفیق درکړي. د محترم رئیس الوزرا صاحب څخه ډیره مننه کوو چې دا غونډه د ده په هدایت باندې دایره سوله، چې موږ ته هدایت وکړي چې تاسو د دې مسؤلینو ستاینه وکړي، د دې مسؤلینو ته یو شاباسي ورکړي چې دوی دومره ستړي دي او شپه او ورځ په خدمت کې دي، کوشش کوي، ستړیا ګالي، نو تاسو یې باید قدرداني وکړي. الله جل جلاله دې دته خیر ورکړي. دا د دوی یو ترحم دی. او د محترم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی څخه مننه کوو چې الحمدلله پر دې ولس باندې مهربان، پر مجاهدینو باندې مهربان، او د خپل ټول توان کوشش کړی دی چې د مجاهدینو او د ولس ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي، او پر موږ باندې بار بار غږونه کړي دي، خدمت ته متوجه کړي یو، کار ته متوجه کړي یو. الله دې د مهربانۍ سایه موږ او ستاسو پر سر باندې ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.